د همدغه دپاره راغلی یم چې تا غوندې بېناموسان، تا غوندې د مور او پلار ازاریان، تا غوندې حرامیان زه لارې ته راولم. د افغانیت په نامه، د اسلامیت په نامه د مسلمانانو د افغانانو په تندي داغې ملګرو پرونی کم میچ چې شوی دی تاسو ته به یاد وي، لکه دونه ډېر زیات ګفټینګ تقریبا ویلی کېږي چې 30 کروڑ پاکستانی دونه ګفټینګ شوی دی. یو حیران کون میچ چې دی هغه ترسره شوی دی. دا وخت که تاسو وګورئ ډېر زیات خلک، یعنې که زه ووایم په 100 کې 80% خلک چې کم دی هغه په دې تنقید کوي. تنقید هم د دې د سببه کوي چې آیا کم دا ګفټینګ چې دی خلکو کړی دی دا دیو غریب خلکو له دا پیسې ولې نه ورکول. لکه که تاسو وګورئ که نه نن سبا که زمونږ پاکستان افغانستان کې کم غربت دی نو دا د نړۍ په نورو حصو کې دونه نشته لکه دلته چې کم دی بېروزګاري د هر قسم کم کرایم چې دی هغه دلته کېږي. خو یو کس هم داسې رفاه نسیدو چې دا اعلان یې ورته کړی وی چې آیا زه تاسو له دونه پیسې مدد کوم. خو هلته کې یو ګفټر به راشي کنځل رد بد به کوي خلکو ته، هغه سره به دونه امداد مدد کېږي چې سړی به اریان شي چې آیا دله خلک دونه په کروړاو روپۍ باندې ورکوي او موږ له چې کم دی نو 1 روپۍ هغه هم نه میلاویږي. نو دغه کوم حالات او کومه ویډیو چې وه ما غوښته زه تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې میلاوو. الله حافظ.